ویښ پښتنو ویښ ځان خبر کړئ یاد ساتئ څنګه چې د تاجکستان خاوره د تاجکانو خاوره او برخه ده د ازبکستان خاوره د ازبکانو خاوره او برخه ده او څنګه چې د نسلن هندیانو پارسیانو او نورو قومونو خاوره او برخه معلومه ده همدارنګه پښتنو یاد ساتئ ځان خبر کړئ د امونه تر عباسینه پښتنه خاوره د پښتون قوم خاوره او برخه ده پښتنو یاد ساتئ ځان خبر کړئ د علمي دستور په مطابق د پښتني خاورې په ټولو وسایلو سرکاري دفترونو چوکو نوکرو ښوونځو او دندو اولنی حق یاد ساتئ اولنی حق د پښتو او پښتون دی پښتنو یاد ساتئ د نړیوال دستور په مطابق تر څو چې په پښتنه خاوره یو جوګه پښتون ځوان یاد ساتئ یو جوګه پښتون ځوان هم بېروزګاره وي تر هغې د پښتنې خاورې په ټولو سرکاري دفترونو چوکو نوکرو ښوونځو او دندو اولنی حق یاد ساتئ اولنی حق د پښتنو ځوانانو دی پښتنو یاد ساتئ د علمي دستور په مطابق په پښتنه خاوره میشته نور قومونو خلکو او د هغوی ژبو ته د پښتو او پښتون د سوري لاندې یاد ساتئ د پښتو او پښتون د سوري لاندې د ژوند هر قسمه حق حاصل دی او پښتنو ویښ شئ یاد ساتئ د نړیوال دستور په مطابق په پښتنه خاوره پښتو ژبې د حق حاصل دی چې د پښتنې خاورې په د ټولو سرکاري او شخصي دفترونو میډیا او د زده کړې لازمي ژبه وي پښتنو ویښ شئ ځان خبر کړئ بنیادي زده کړه پښتو ژبه کې لازمي وي او د علمي دستور په مطابق نورې ژبې په نصاب کې بس د یو ژبې په توګه ځای ورکړل کېږي خو پښتنو ویښ شئ ځان خبر کړئ نه د علمي دستور په مطابق په پښتنه خاوره د پښتون اولنی حق ثابت دی او نه د پښتو ژبې نه د علمي دستور په مطابق د پښتنې خاورې په ټولو وسایلو سرکاري دفترونو چوکو نوکرو ښوونځو او دندو اولنی حق ثابت دی او نه د علمي دستور په مطابق د پښتنې په پښتنه خاوره باندې پښتو ژبه د دفتر اولنۍ ژبه ده او نه د زده کړې ژبه ده نو ویښ شه پښتنو راپاسئ او ځان خبر کړئ د نورو پرمختللي قومونو په شان په خپله پښتنه خاوره هم د علمي دستور په مطابق خپل او د خپلې پښتو ژبې اولنی حق ثابت کړئ والسلام ژوندی دې پښتون قوم ژوندی دې ډاکټر خان تحریک یعنی خپلواک پښتونستان غورځنګ